افغانستان کې د باثباته دولت لپاره یو ښه فرصت. اوس له 4 لسیزو وروسته په لومړي وار افغانانو ته داسې موقع په لاس ورغلی چې که ګټه ترې واخیستل شي نو افغانستان به د نړۍ په کچه د باثبات او خپلواک دولت لرلو ترڅنګ په یو لوی اقتصادي هیواد بدل شي. د اسیا لپاره به په واقعیت کې وسلور لارې شي او د لویو ځواکونو ترمنځ به یو داسې ځایګی پیدا کړي چې د همغږۍ ستراتیژیک مرکز به وګڼل شي. خو که خدای مکړه دا فرصت مو وبایله نو له شک پرته چې نور به هم کلونه ناخوالې تجربه کوو او لا به د وروسته پاتېوالي په مسیر ځو. د جمهوري نظام له ړنګېدو راوروسته د اسلامي امارت د حاکمیت له 1 کاله ډیره موده وشوه. د فساد له منځه تللو، د جګړې کافي مخنیوی، د عوایدو په ډیروالي او د متمرکزې حکومتولي په برخه کې ښې لاسته راوړنې شته، خو د ازادیو په سلبېدو، اقتصادي ستونزو، له نړۍ سره د تعامل، په بهر کې د افغانانو بې برخلیکوالي او په هیواد دننه د تعلیمي او تحصیلي پرمختګ برخو کې لا هم تر اعظمي حده ستونزې شته او وخت نا وخت پرې نیوکې بېساري هم دي. فکر کوم نړیواله ټولنه انتظار و چې طالبان به په خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې د دوحې تړون لپاره یې کړی وي، خو د نړیوالو ادارو له وروستیو راپورونو ښکاري چې ملګري ملتونه او نور هیوادونه له اوسني وضعیت ناراضه دي. په سیاست کې تل نړیواله ټولنه او هیوادونه خپل فشارونه لري، خو حتمی نه ده چې حکومتونه دغه نارضایتوب جدي ونیسي، بلکې د ښې حکومتولۍ، د ثبات ټینګښت او د بشري حقونو د ښه تأمین لپاره زیار پکار ده چې هیوادوال قانع او ستونزې حل ووسي. د متمرکزه نظام پیاوړي کېدو لپاره دا یادونه پکار ده چې د مهمو لوریو ګډون او هم نظره کول ضروري ده. که له دغو جهتونو پرته د واک تداوم ممکن وای نو جمهوري نظام به پایښت موندلی وو. له همدې امله شونې ده چې اوس له ځینو هغو لوریو سره چې د هیواد د پرمختګ په فکر کې دي ناستې کول او ان د حکومت اډاینې ته یې شاملول ښیي چې حکومت د لا باثبات کېدو په لور ګام اخلي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی حکومت مهم برخوال ډاکټر عبدالله او د جمهوري نظام ځینې نورې مهمې څیرې افغانستان کې پاتې. کله دوی سره د نظام پیاوړتیا لپاره مشوره نه کیږي او ازمایل شوې څیرې یادېږي نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کافي نفوذ او شتون حکومت سره دا مرسته کولی شي چې حد اقل 2 جهتونه یو بل ته لاس ورکړي څو د هیواد په قضایاو کې ډیر شامل شي. دغه ګوند هم د مخکنیو حکومتونو پر ضد وو او تر ډیره یې د اوسني سرپرست حکومت ملاتړ هم کړی دی. فکر کوم که اسلامي امارت حزب اسلامي ته موقع ورکړي نو ښایي د نورو سیاسي جهتونو رايوځای کېدو لپاره به هم هیلې راوټوکېږي. پښتو متل دی چې په یو ګل نه پسرلی کېږي او دا یادونه بیا کوم چې له یوه فکره حکومت چلښت دوام نشي موندلی تر څو چې مختلف افکار سره یو ځای د ثبات لپاره یو لاس یو نه کړي او د نړۍ د مهمو ځواکونو مقابله کې ونه درېږي نو هیڅ کله به وړی شړی نشي.